حضرت د قاضي حمید الله صاحب حواله سره تاسو تذکره وکړه چې یاره زما قاضي حمید الله صاحب په نگرانۍ کې زه پاتې شوی ما نو قاضي حمید الله صاحب خو ازهر من الشمس لکه د نور ځلېدلی او روښانه شخصیت د هغوی خدمات خو د چا نه پټ نه دي خو چونکې تاسو د هغوی په نگرانۍ کې پاتې شوي د هغوی سایه ستاسو په سر باندې موجوده وه نو د قاضي حمید الله صاحب باره کې که راته ووایي چې قاضي حمید الله صاحب تاسو څنګه انسان بیا مونتی و همراه صاحب کله چې دا سوال راشي نو زه قاضي حمید الله صاحب سره ډېر نږدې پاتې یم ځکه چې ما د هغه کور او د بار ټول خدمتونه کړي دي او هغه سره وم او د هغه زیر سایه پاتې شوی یم 6 کاله هغه سره نو که ما ته څوک ووایي چې د قاضي حمید الله صاحب د ژوند هر طرف کې رانه تپوس کوي چې د هغه علمي شان د هغه سیاسي شان د هغه د تقوا او د پرهیزګارۍ او د تصوف اگر چې هغه یو منطقي عالم و د معقولاتو ماهر و خو که څوک رانه د هغه د تصوف تپوس وکړي چې هغه په هغې کې څومره ماهر و نو زه به یو شان د تشوریو مو د هغه د ژوند هر طرف زه په ډېر کلو الفاظو باندې او ډېرو الفاظو سره بیانولی شم صحیح حضرت زمونږ غرض دا دی که تاسو څنګه خبرو که چېرې تاسو سره ډېر نږدې پاتې شوي یئ او هر طرف نه تاسو هغه پیژندلی دی نو که داسې مختصرو الفاظو کې د هر طرف د هغه راته ووایي نو د هغه علمي شان چې وګوري نو علمي شان یې دا چې هغه په یو وخت باندې په یو ورځ کې هغه 15-20 کتابونه طالبانو ته وی او دا کم کتابونه یعنی دلته خلک 2 پیریډ او 3 او 4 پیریډ اخلي یو استاد یو ډیر ماهر استاد چې نو هغه 4 او 5 پیریډ اخلي د دې نه زیات نشي ویلي قاضي حمید الله صاحب چې سار 7 او 8 بجې به کېناست 12 بجو پورې هغه 1520 کتابونه او دا کتابونه نه چې خلاصه ومونیا دا هغه کتابونه چې هغه طالبان ته وې نو د طالبانو ویښته سپینوي داسې کتابونه سلم امور عامه تلوی توضیح او دغسې چې دی نو ورسره به د وړې دورې کتابونه مو هدایې به یې ورسره بل طرف ته به د منطق چې دا څومره غټ غټ کتابونه دا به مو دې خوا د فلسفي کتابونه به دې خلاصة الحساب د ریاضۍ کتابونه به هغه به یې پړاول دا روزانه هغه تقریبا 15-20 کتابونه دا به هغه د ورځې 12 بجو پورې پړاول او پړایي بیا داسې و الله والا بدن ورکړیو یو پهلوان سړی نو ویلی شو بدن کې طاقت و الله والا لوی طاقت ورکړیو نو روحانی طاقت سره جسمانی طاقت مو نو هغه چې به سبق وي خوا کې درسګاهونه د نورو استادانو نو هغه نورو استادانو به سبق نشو ویلی داسې تیز سبق په هغه وي او زور سره چې دا میز له به لاس را خلاص کتاب وي چې خدای دماکه وشوه داسې جذبې سره سبق ویښ سبق طالب ته به عجیبه الله ولا یو ملکه ورکړې وه ګران سبق چې تلوي توضیح دا اوس د وفاق امتحان وشو نو طالبانو فریادونه کول د تلوي توضیح پرچې د لوی څه مزه درکړه داسې او دا سلم او امور عامه دا کتابونه دا به هغه یو سبق پیدا سي نوڼی به یې جوړه کړه دا به خوله کې درکړه او تاله به خېټه کې در واچوله تیاره داسې سبق به وي چې یو طالب بالکل غبي طالب به خو چې هغه به واورېده د هغه سبق او هغه به بس هغه ته به یاد و د خدای قدرت نو داسې الله ولا یو ملکه ورکړې وه او قیل او قالم پکې ډېر نو نفس بس عبارت پې لګو او الله ولا یو لوی مقام ورکړو علمي مقام دا د هغه یو شان و چې دونه کتابونه او داسې انداز سره سبق دا د هغه کمال و صحیح